د اسلامي امارت واکمنۍ په کابل کې پر یو مشهور دینی عالم بندیز لګولی او دفتر یې ورتړلی. بلخوا یو بل ملا هم نیول شوی او پوځي محکمې ته یې لیږدولی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. یو مشهور شیعه عالم وازاده بهسودي د چهارشنبې پر ورځ په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې طالبانو د کابل په لویدیځ کې د هغه د دفتر غړي ایستلي او دفتر یې بند کړی دی. ځینو کسانو د توطیې او دسیسې له مخې د بې اساسه تورونو په وړاندې کولو سره د طالبانو د عدلیې وزارت ته ورغلي او دغه وزارت یې غولولی دی. نوموړي زیاته کړې چې د دې اشخاصو د شکایتونو پر بنسټ یې دفتر تړل شوی. 4 کسان یې نیول شوي، ښوونکي، زده کوونکي او د دفتر غړي یې ایستل شوي دي. لکه څنګه چې دغه تورونه په محکمه کې ثابت نشول، نیول شوي کسان خوشي شول. خو نن مې واوریدل چې دوی زما د برچي په سیمه کې د استازو دفتر او مدرسه تړلې. ښوونکي، زده کوونکي او د دفتر غړي یې ایستلي دي. بهسودي ویلي چې د طالبانو د عدلیې وزیر له دقیقې څېړنې او ارزونې پرته پریکړې کوي. نوموړي اعلان وکړ چې هغه به له مهدیویه جومات او مدرسې یا مذهبي سرپرستۍ څخه استعفا کوي. اوسنیو واکمنو خپل استاد عبدالسمیع غزنوي دا ځل بیا نیولی او نظامي محکمې ته یې وړاندې کړی دی. هغه چې د پاکستان خلاف زیات غږېده له تېرې پنجشنبې راهیسې بندي دی. د تېر ځل په پرتله ټول وسایل ترې اخیستل شوي او هیڅ چاته ورسره د لیدو اجازه نشته.